د کابل ښاروالۍ له لوري د ګلانو او زینتي بوټو درې ورځنی دویم نندارتون د کابل ښار د خیرخانې مینې د لومړۍ برخې د ګولایي په پارک کې جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې چې د روانې جون میاشتې په 11مه نیټه پای ته ورسید، زرګونه ګلان او لسګونه ډوله زینتي بوټي نندارې ته وړاندې شوي وو چې د طبیعت مینوالو، د ګلانو روزونکو او ګڼ شمېر ښاریانو یې لیدنه کړې ده. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د دغه نندارتون موخه د ښار د زرغونتیا فرهنګ پیاوړتیا، د ګلانو او زینتي بوټو د روزنې ملاتړ، د چاپیریال ساتنې په اړه د عامه پوهاوي لوړول او له خصوصي سکتور سره د همکارۍ پراخول دي. د کابل ښاروالۍ د زرغونتیا رئیس مولوي عبدالوکیل متوکل د نندارتون د پرانیستې پر مهال ویلي چې کابل ښاروالۍ د خصوصي سکتور په همکارۍ د نندارتون ته شاوخوا 15,000 ګلان وړاندې کړي او لسګونه ډوله بیلابیل ګلان او زینتي بوټي پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د کابل ښاروالۍ د خصوصي سکتور سره یو ځای د نمایشګاه ته 15,000 ګلان عرضه کړي دي. ټول مجموعه ګلدانونه دا تقریبا 15,000 دانې دي او کابل ښاروالۍ په خپلو ګلخانو قوریو کې 100,000 ګلان لري، څه کم او زیات، 100 کم یا 100 زیات. انشاءالله دغه تعداد به کال په کال باندې اضافه کیږي او دې ته د کابل ښاروالۍ لیواله ده تر څو چې ګلان څومره زیات شي. مولوي عبدالوکیل متوکل د غراس په کابل کې د اوبو کمښت په اشاره وویل چې د کابل ښاروالۍ پلان لري د فاضله اوبو له تصفیې وروسته ترلاسه شوي اوبه د ښار د ګلدانونو، ونو او شنو بوټو د خړوبولو لپاره وکاروي څو د څښاک پاکې اوبه بې ځایه مصرف نشي. د کابل اوبه دا ډېرې د کمی سره مخ دي. د کابل د ښاروالۍ د مشرتابه په حکم باندې سږ کال موږ صرف تصفیه خانو ته هغه اوبه چې د بلند منزلو نه راکوزیږي، هغه اوبه چې هغه د سوناګانو نه راوځي، هغه اوبه چې د مساجدو نه راوځي، هغه اوبه چې ککړې دي او بیکاره دي، هغې لپاره 10 میلیونه ویلې کړي دي او په ټولو نواحیو کې به انشاءالله العزیز تصفیه خانې ورته جوړې شي. دا اوبه به نورې نه ضایع کیږي، دا به د دې ګلانو او د دې بوټو باندې بیرته لګیږي. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو وړاندې کولو مرستیال مولوي محمد خالد سجستاني هم د نندارتون د پرانیست مراسمو کې وویل چې کابل ښاروالۍ هڅه کوي ښاریانو ته لا غوره خدمات وړاندې کړي او د ګلانو او زینتي بوټو د کرلو له لارې د کابل اوسیدونکو لپاره ښکلی، منظم او زرغون چاپیریال رامنځته کړي. اگر ساعت سبز انکشاف بکنه، اگر ساعت تفریح زیاد شود، امید است که یک دلخوشی ولو اندک، ولو چیزی کم برای شهروندان محترم شهر کابل و افغانستان یک چیزی تقدیم شود. کوشش ما کلش متمرکز به همی است که خدمت رسانی به مردم شود و گلایی که اینجا آورده میشه برای شما بزرگوار آورده میشه. گلا ممکن است که در بازار قیمتی بسیار گزافی داشته باشه، گلای بسیار قیمتی اینجا آورده شده است، اما اینجا به قیمت تمام شده و مصرف که بسیار چیز اندکی است، چون که در قوره خود ښاروالۍ چی میشه، رهبری ښاروالۍ دستور داده است که به مردم داده شود. اینا مردم میتونن با پیسه بسیار اندک چیزی گل خریداری بکنن. این گلا را مردم میتونن معلوماتش از پرسنل ښاروالۍ کابل بکنن. د نندارتون په بیلابیلو نندارځیو کې د بیلابیلو ګلانو ترڅنګ ګڼ شمېر زینتي بوټي نندارې ته وړاندې شوي وو. د رنګونو تنوع او د طبیعت ښکلا هغه څه و چې د ګډونوالو پام یې ځان ته رااړولی و. د ګلانو روزونکي او پلورونکي وایي دا ډول نندارتونونه د خپلو تولیداتو د معرفي کولو او بازار موندنې لپاره مناسب فرصتونه برابروي او د دوی د کاروبار په پراختیا کې هم مهم رول لري. دوی زیاتوي چې د ورته نندارتونونو دوام کولی شي د ګلانو د روزنې او پلور بازار نور هم پیاوړی کړي او خلک د ګلانو کرنې او ساتنې ته وهڅوي. فضل خدا خوب است، شکر ناشکری نمی کنیم، چون که این نمایشگاهی که از طریق ریاست سرسبزی و شهروالۍ کابل که چون بر ما گرفته میشه، برگزار میشه، توجه جلب مشتریات بسیار زیاد میشه، چون که هر کسی شوق علاقهش به گل و گیاه و دار درخت زیادتر میشه دیگه. مردم خیلی علاقه گل و سرسبزی هستن انشاءالله. والا یک خواستم همی است که این رقم نمایشگاه چون این دور دوم نمایشگاه است، چون که
پارسال هم نمایشگاه اولش بود، امسال دومشه به دور دوم. چون باید از تمام ملت ما بیایه گل، گیاه، دار، درخت بخره که وطن ما زیبا، سرسبز، تمیز شود دیگه. تماما که همی جایا پارک و گل و سرکا و جایی که گل و گیاه شود بسیار سرسبز خوبش میشه. د کابل ښاریان هم د دې ډول نندارتونونو د جوړېدو هرکلی کوي. دوی وایي د رنګارنګ ګلانو او زینتي بوټو لیدل د ورځني ژوند له ستړیاوو او بوختیاوو وروسته انسان ته ذهني ارامتیا او خوښي وربخي. د دوی په خبره دا ډول نندارتونونه نه یوازې د طبیعت له ښکلا سره د خلکو د بلدتیا سبب کیږي، بلکې د چاپیریال ساتنې په اړه د عامه پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لري. ارزیابی ما در قسمت نمایشگاه گل ای است که گل یک طریقه بسیار خوب و یک سنت بسیار خوب گذاشته شد، چون مردم افغانستانی را میبینه و از نظر من ای است که هر کسی در خانه خود، در حویلی خود اینمت گلا را جابجایی کنه، چون گل در یک جا و در یک محبته که میبوده باشه خوشایند است، انسان را شاد میسازه و این شادی باید نصیب کل مردم افغانستان از کل دنیا شود. اینمی خوبترین گلا را میخرم و داخل خانه ما هم است، داخل حویلی ما هم است و هر کسی که دبر گل بشینه طبیعتش خوب میشه، ذهنش روشن میشه و اگر خفه باشه خوشحال میشه. این علامات خداوند میگه در روی زمین بسیار است. این چشم بصیرت کار داره که ما این را ببینیم. یکی از نعمت‌های الهی است و کسایی که این را هم کشت و کار میکنن این یک صدقه جاریه است. هم از این ما برای زینت و برای زیبایی شهر برای ما خوب است، هم برای صدقه جاریه است که از این مثلا ما این را غرس میکنیم، کشت میکنیم، از این حیوانات هم استفاده میکنه. اینمی باعث میشه که اگر یک نفر فوت هم میکنه در اعمال از این مثل حساب بانکیش واری این صدقه رفته میره. ما دیگه از این بسیار خرسند هستیم، بسیار خوشحال هستیم. اگر ما 40 میلیون نفوس داریم، هر نفر 5 تا گل بکاره، 5 4 20 هیچ جای افغانستان نمیمونه که سرسبز نباشه. د کرنې د برخې کارپوهان وایي ګلان او زینتي بوټي یوازې د چاپیریال د ښکلا لپاره نه کارول کیږي، بلکې د هوا د کیفیت په ښه کولو، د دوړو او ککړتیاو په کمولو، د ښاري سیمو په زرغونتیا او د خلکو په روحي هوساینې کې هم مهم رول لري. ګلان ګټې ډېرې لري، بل علاوه د دې چې دا د سړي روح او روان ته ګټور تمامیږي. د کورونو په منځ کې چې د ګلان ساتل کیږي د اکسیجن ورته ښه په اندازه باندې تولیدیږي او کاربن ډای اکساید ټولوي، دا خپله هم د انسان روح او روان ته ډېره مفیده او تمامیږي. په دې باندې ډېر غټ غټ ریسرچونه او ډېر مقالې لیکل شوي دي چې انسانان باید د ګلانو ګټه واخلي او د خپل په کور کې په ځای کې ګلان ولري، ځکه دا د اکثره ډپریشنونه دا د منځه وړي. د روغتونونو کې اوس د دوا په څنګ کې د ګلانو نه استفاده کوي د درمان دپاره، د تداوۍ دپاره د خلکو. همداسې په نورو پرمختللي کشورونو کې د ګلانو نه یو مخصوصه ګل د یو مخصوصه مرض دپاره هغوی استفاده کوي چې د ډپریشنونه د منځه ویسي او ډېر ګټور شی ده. کوچنی پیغام خو به دا وي چې ګلان وساتئ او د ګلان سره مینه ولرئ، ځکه ما مخکې هم ویلې چې دا د انسان روح او روان ته دا ګټه کوي. د کابل ښاروالۍ له لوري د ګلانو او زینتي بوټو دغه 3 ورځنی دویم نندارتون په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د طبیعت مینوال، د ګلان روزونکي، کارپوهان او ښاري مسؤلین یې د زرغونتیا د فرهنګ د پیاوړتیا لپاره اغیزمن ګام بولي. ګډونوال هیله لري چې د ورته نندارتونونو په دوام سره به د ګلانو روزنه او بازار لا پراخ، د چاپیریال ساتنې په اړه پوهاوی لا زیات او د کابل ښار لا زرغون، ښکلی او د اوسېدو لپاره مناسب شي. هغه ښار چې زرغونتیا او ښکلا یې نه یوازې د چاپیریال د ښه والي نښه ده، بلکې د ښاریانو د هوساینې او سالم ژوند له مهمو اړتیاوو څخه هم ګڼل کیږي.